دا راته چې تاسو واده کړی دی؟ نه واده مې نه دی کړی. ستاسو عمر څومره؟ لاړ به شم زه نیمګړی. پاتې نور څوک دي چې په ما خفه شي، په ما چې ډېره خوږېده مړه شوه. بل یو ډېر مهم پوښتنه سیدوان صاحب، ستاسو دا مزدورتیا دا څومره ټایم نه ده؟ د دې وضاحت خو مونږ وکړو، دا په فولیو کې شوې وه. زما کال یو نیم کال عمر و. زما د ژوند بله ډیوه مړه شوه. دا ته ووایه چې تاسو ورته مینه کړې او رقیبان که راته ارڅه ارڅه وایي بغیر د محبته خو سړی نیمګړی ښکاري. ستا جواب میلاو شه. شاید زما مطلب تاسو پوه یې. نو باقي خبره به شپېلې کې وکړو. نو ضروري نه ده چې دغه وضاحت دی وشي. او کېدای شي چې د هغې ترمنځه دا معذورتیا ماته دیوال شي وي. اوهو هغه ټایم کې تاسو معذوره وئ. د پښتو د سرلوړۍ لپاره کار کړم، شاعر یما، ادیب یما، فنکار یما. سلامونه قدرمنو، زه یم وقار جاني د قرار ټي وي سره په پروګرام فن او ژوند کې. قدرمنو نن راغلی ما د یو داسې هنرمند خواله چې هغه د خپل فن د خپل خوږ غږ په وجه باندې د خپل ولس بې پناه خدمت کړی دی. راغلی ما نن مردان ته بغیرم تاوان صاحب. ډیره مننه کوم د ساجد اوان صاحب چې زمونږ په یو وړوکي کال باندې موږ د پروګرام دپاره وخت ورکړو. د دوی سره به د دوی په فن د دوی په ژوند باندې خبرې اترې کوو. نو اوان صاحب پروګرام کې درته هرکلی یم، ستړی مه شي. ډیره مننه. زه خو خاص کر ستاسو شکر ګزار یم چې په دې ګرمۍ کې او بیا زما غوندې کمزور انسان له تاسو ټیم وښکو او رالی او زه مرایات شم او بیا موراله ټیم راکه. الله مو قدر وکړه. یو جهان مننه. ډیره مننه قدرمنو. ساجد اوان صاحب ډیر یو میلمه دوست، یو مخلصه او مینناک انسان دی، ځکه چې دغه زحمت یې ګواره کړو چې په دې معذوره خپه باندې په دې ناتوانه وجود باندې موږ دپاره راپاڅېده. بهرحال موږ به کوشش کوو چې د مرکه موږ دننه په ناستې باندې وکړو. ساجد اوان صاحب دا راته ووایه په لنډو ټکو کې چې ژوند څنګه تېرېږي؟ د الله تعالی دومره رحم دی. زه یم چې دومره رحم به په دې ټول پاکستان کې پچانی. لکه څه ګیله مو نشته؟ هېڅ ګیله مې نشته. مطمئن یې، خوشحاله یې؟ په دې کې یو خبره ده. زه په باغیرم کې فاتح کېدم، محب الله زما د پلار نامه ده. ښه جي. نو داسې چا درخواست نه وکړی یا ما څه دغه چې یاره ته ما دې کره پیدا کو د معذورتیا را په غاړه که یا داسې ته خپل ځان واخله یا د نوابان خانان ځان را واخلي. بس دا ټول د الله تقسیم دی چې څه نیمګړتیا ورکړي انسان له، نو د هغې په بدله کې ډېر څه ورکوي. زه په خپله دا عقیده لرم. ستاسو د خبرې دا مقصد ده چې د انسان په خپل ځان کې اختیار نشته، څه چې هم کوي هغه الله تعالی کوي او هغه د څه حکمت او د څه راز نه خالي نه. حقیقت خبره ده. د یو سیز اغستو په بدله کې سل انعامات ورکوي. قدرمنو ساجد اوان صاحب ډېر یو ښکلی جواب راکړه او دې کې ستاسو دپاره یو پیغام هم دی او په دغه ټکو کې هغوی د خپل ځان پیژنګلو هم وکړه چې هغوی مردان باغیارم کې اوسیږي. ساجد اوان صاحب دا راته ووایه چې سندره تاسو د ډېر ټیم نه وایې. مطلب ما داسې اورېدلي چې تاسو د دې سره سره شاعري هم کوئ؟ بنیادي سیس چې زما دی نو شعر او شاعري ده.
بلکې 2 کتابونه مې چاپ دي ماشاءالله خجی یو د نیمګړی نیمخوا او یو ناشونی او اوس درېم هم تیار دی خو بس د ملکی حالات بلکې ملکی نه چې ټولې نړۍ ته وګوري نو داسې حالات روان دي چې په دې کې څه ممکن نه دي نو انشاءالله چې حالات ټیک شي نو درېم به هم راشي درېم کتاب م لکه د پښتو ادب جولې ته سپارې انشاءالله د هغې نامه به وي زه ته ډېر سمپل نوم دی نو بس زما د نومونه چې وګورې نو ټول دغه شان مطلب یو ساده خیاله مزاج بالکل ساجدوان صاحب دا راته ووایه چې سندره د څومره ټایم نه وایي دغه فن کې م څومره ټایم وشو یاره دا خو زمونږ شوقیه غوندې کار و بس داسې د کلي کې به ښادي وه فنکاران به راله نو مونږ به پوهېدو نه چې دا راګړي څه ته وایي او چې اوس مونږ په ځای لګیا یو که بې ځایه لګیا یو بلکل هغه سور او ګور نه نه وې واقف نو بس ورو کېده بیا دلته کې د ارم کالونیه کې یو پروګرام و الله دې وبخي طارق ماشوخیل راغلی و طارق ماشوخیل زبردست نو په هغې کې په هغه ساوند سیسټم باندې ما هم یو 2-3 کلامونه چې دي نو وکړو هلته کې یو مینوال ناست هغه راپاسېدي زه تانه البم کوم هغه البم وکړو بیا شالمار والا ته حواله د ټیپ دورو شالمار والا ته حواله کړو بیا د هغې نه ګاڼه لاړه د شهید د فلمو زما د خړو جامو یاره ډېر زوړ بلکل هغې ته بیا هغه ګاڼه لاړه د هغې ټکي څه داسې و چې ملګرو نن یې عجیبه شان ناروا کړې ده یار د رکیب سره زما د سر سودا کړې ده او دا یو احسان به د منم که زمانې تېرې شي سترګو د تل زما د سترګو نه حیا کړې ده هغوی په خپله اوس د یو بل تهمتونه وړي چا چې د چا په بېوسۍ پورې خندا کړې ده نو دا شاعري م زما او اواز هم زما ریکارډ شو ساجدوان صاحب چونکې زه هر ځل دغه کوشش کوم چې زما مرکه لږ په مختلف انداز باندې وشي مطلب زه هغه سوالونه راوړم چې هغه زموږ د کتونکو زموږ د مینوالو او ستاسو ماشاءالله بلا مینوال دي نو زه غواړم چې ستاسو د ژوند د هر اړخ پوښتنه وکړم چې هغوی ته هم پته ولګي دا راته چې تاسو واده کړی دی نه واده مې نه دی کړی ستاسو عمر څومره لاړ به شم زه نیمګړی واده مې نه دی کړی لاړ به شم زه نیمګړی ولې وجه ترمنځه د معذورتیا ماته دیوال شوي اوهو هغه ټایم کې تاسو معذوره وئ دا مسله خو زما د بچپن نه د پولیو لکه کال یو نیم کال زما عمر و زه هم شاید زما په خیال باندې هر انسان یو فطري خواهش شي چې مطلب هغه واده وکړي هغه ته خپله مینه میلاو شي نو هغه ټایم کې تاسو څه ارمان څه افسوس نه وکړی چې یار کاش زه معذوره نه وي چې زه ټیک وي مطلب نو دا خو درته ما شروعات کې ختمه کړه چې لکه د الله ته چا درخواست نه کړی چې ته ما داسې پیدا که یا داسې بس داسې ګنټه نیمه دغه و بس بیا مې وی جان دی او دغه پروا مروا نه ساتم چې هر څومره نقصان وشي بس هغې په زه صرف ګنټه خفه کېږم باقي مخکې ژوند لمه ژوند کوم برایټ مایند دغه نه کوم خفګان نه کوم اوان صاحب دا راته ووایه چې نن سبا چې ته پروګرامونو ته ځې څوک مو غواړي د واده خوشحالۍ مو کوي مطلب د ډلو سره ګرځې او زما کلونه وشو په دې فن کې خبره دا ده چې په دې کې به درته په قسمت باندې د خپل مزاج خلک ملاویږي نو هغه مال الله را کړی دی مطلب ملګری دی خدي ظفر فاروق صاحب ظفر ماشاءالله ظفر استاد نوخار سره تعلق ساتي یو ښه موسیقار بالکل بېشکه یو ښه غږ لرونکی یو ښه هارمونیم نواز یو ښه رباب نواز بېشکه زه به تو څه صفت کوم خو د حمزه بابا یو شعر دی حمزه د ښکلي یار به درته څه صفت بیان کوم بس ګوړه چې د هر ډډې اوسه کې خوږه وي نو د ډېرو صفتونو مالک دی او یو چې د خوی سره یاري وي د هغې دواړو یاري وي نو کلونه زما د هغو شو چې یو ځای ډله مو د یو ځای ګرځو مطلب اخلاص پکې دی او اخلاص پکې دی بس ما له خدای د خپل طبیعت سړی را کړی دی او که چېرته تاسو پروګرام ته لاړ شئ مطلب یو شپې دپاره څه ریکارډینګ وکړئ نو د هغې پیسې څومره میلاویږي تقریبا نو اوس چې تاسو د ټي وي یا دغه خبره وکړئ نو هغه زمانه تاسو ښه پوهېږئ او پروګرام له زه تللی م نشترحال ته ښه جي زه به یې نومونه نه اخلم یو 2-3 بلکې 3 چې ډېر نوموړي دي ښه جي
هغې راله هغې په یو غانه باندې لپ سینګ وکړو صرف لپ سینګ یې وکړو لکه او هغه داسې ښاغلي دي زه یم چې زما د پښتونخوا بچې نر او ښځې پیژني دغه سندرغاړي هغې صرف لپ سینګ وکړو کمپیوټر نه ګاڼه غږېده به دلته دي خوله خوځولو کله چې زه رالم موزیشن هم ناست وی کې یو کس دوه داسې و چې هغې هم لکه لا یو پروګرام کړی ما اووه غزلې وکړې لا یو مطلب اوریجنل شپږ مې غزلې وکړې او اخیري کې مې شپږ اته منټه مصرې وکړې نو بیا چې کله موږ راوتو او دستخط مو کو پیمنټ کېده نو ما ته هغه ټایم سره 30,000 او چې داسې مې وکړه هغه لپ سینګ والا درې کسان چې د هغې 2 لاک وي لکه په دې ملک کې خو دا ګیله نه ده پکار چې کوم ګران ریکارډینګ خو تاسو وکړو نو دلته کې خو به دا ګیله نه کې مین خبره دا ده او باقي د ودونو خبره ده نو که اډوانس یو سړي سره زمونږ هر څنګه خبره وشوه پروګرام له لاړو نلته خو موږ څوک د مرۍ نه نشو نیوی چې به یې ته راپاسو ته پیسې ماتې او خامخا به ورکې هغه خو د یو خپل سر خبره ده خو بس د دې بیا د فنکارانو ته یو ګور یاد دی اوس دې موږ هم یاد کړو پوه شوې زه خو ورته اکثر ووایم هلې لکه تاسو د درېمې دوا ته ناست یاست پوه شوې نو بیا هغه فطرت او مزاج ته موږ د خلکو ګورو فنکار هغه فنکار دی چې دی د زمانې په نبض باندې پوهېږي چې دی یو محفل ته لاړ شي ته اندازه ولګي چې کم قسم چې دی په سټیج کښېني او دی پوه شي چې د دې معیار څه دی نو دغه شي نو بیا پکې ورته وویل لکه دا څه غم مو ته جوړ کړی دی ګوره د وقارجاني د واده شپه ده او څومره خلک راټول شوي دي او د مانسېرې پټاباد او سوات او پېښور نه پکې میلمانه راغلي دي او دومره خفګان مو جوړ کړی دی راپاسې سه تڼۍ وکړې څه ګډاګانې وکړې هغې کې څه نه څه وصولي وشي چې بیا راته پته ولګي چې خلکو سره اوس سینجي ختمه دا پانګیز کې دي بیا وی واده والا راولې دا ستاسو تکنیک دی او هنر دی مطلب دا یوازې زمانه ده د فنکار دغه دی څومره د نظره چې مې لرې شوې دومره مې د زړه سره ملګرې شوې څومره د نظره چې مې لرې شوې دومره مې د زړه سره ملګرې شوې خدای ګو اوس ظلمي دومره پروا نه کوي خدای گو اوس ظلمی دومره پروا نه کوي پیغلو زړونه بیلل جوارګرې شوې دومره مې د زړه سره ملګرې شوې سایدوان صاحب راځم ستاسو پرسنل لایف ژوند ته دا ته ووایې چې تاسو ورته مینه کړې جانانه بیلتاره ته زړګي نیمګړی ښکاري جانانه بیلتاره ته زړګي نیمګړی ښکاري چې ته ورسره رانشي سپرلی نیمګړی ښکاري یاران او رقیبان که راته هر څه هر څه وایي یاران او رقیبان که راته هر څه هر څه وایي بغیر د محبته خو سړی نیمګړی ښکاري ستا جواب ملاو شه یو ما ته دواړه کاره داسې او حل دي چې دا د دې خبرو نه علاوه نه کېږي او حسن دی الله پاک په خپل مخلوقات کې مختلف چې څه د هغه پیدا وخت په هغې کې پیدا کړی نو آیا چې ستا زړه په څه راځي هر انسان فطري طور حسن پرست دی دې نه انکار نشته لکه دا به اوس ووایو چې یو سړی مړه ځان ساتي دا موسن پرست شو بالکل او جایسی سره مینه کوي هر څه سره کم ترې ساتي یا بل څه یا د انسان سره نو زه وایم تاسو چا سره کړی یاره زه خو د خدای تعالی ټول مخلوق سره غني خان وایه زړه ته ډېر نږدې شاید زما مطلب تاسو پوه یې نو باقي خبره به شپېلې کې وکړو ډېره زیاته مننه مو کوم ساجداوار صاحب چې تاسو سره تفصیلي مرکه وشوه او زموږ په هغې سوالونو باندې زموږ په پوښتنو باندې خاطر دروند نه کړو او ډېر په ښکلې طریقه سره موږ جوابونه راکړه دغه کتونکو دپاره څه میسج څه پیغام ورکوي د یو سنګر په حیث باندې د یو شاعر په حیث باندې د یو فنکار په حیث باندې نو یاره په دې باندې خو هر سړی پوهېږي
چې ښه ښه وي او بد بد وي. نو دا میسج مې دی چې د بدو نه پرهیز وکړې او چې څومره مو د لاسه ښه کېږي د خدای مخلوق سره ښه وکړې. که ستاسو وس کېږي او په ګاونډ کې مو بېوسه خلک دي د هغې ملاتړ جوړ شي، یا داسې په ګاونډ کې بیمار پروت وي، تاسو پوهیږئ چې د دې سړي وس نه کېږي او دا بیماري چې دا ډېره غټه ده او د دوی د وس نه بار ده، نو دې ته مه ګورئ چې یاره بس دا ما راواغشتې دا 2 لکه دي او بس زه لاړم. نه، دا به خدای یو په 100 تاسو له زیاتوي. نو د انسانیت قدر وکړئ، د انسانیت خدمت وکړئ، مینه خوره کړئ، مینه وویشئ او په دې باندې به زه د خپل استاد محترم چې زما د شعر لیکلو استاد دی پیر ګوهر صاحب خدای بخلي، زبردست، د هغه په دې شعر باندې به زه د خپلې خبرې راټولې کړم چې زار د امریکا د روس تزار د چین شي، زار د امریکا د روس تزار د چین شي، غواړم چې ټوله دنیا مینه 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 شي. زبردست.